السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې د جمعې د ورځې روژه نسمه، بعضې ملګري راته وایي چې دا نه ده روا. نو دا د شریعت د نظره څخه د جمعې د ورځې روژه خاصول څنګه دي؟ محترمه فقهای کرام روژې تقسیموي و یو قسم روژه مکروه ده، یو مکروه تنزیهی ده، یو مکروه تحریمي ده. مکروه تنزیهی روژه لکه د عاشورا د ورځې روژه یوازې نیول، د نم روژه نه ورسره نیول، د 11 دا نه نیول. او دوم چې مکروه تحریمي ده لکه د اخترانو د ورځ ده. او دغه رنګه وایي مکروه دی خاصوالی د جمعې د ورځې په روژه سره، ځکه یو روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي تاسې د جمعې شپه په روڼوالي سره مه خاص کوئ، ما د جمعې ورځ په روژه سره خاص کوئ. او که سړی د پنجشنبې روژه ونیسي، د جمعې د ورځې روژه ونیسي هم څه پروا نه لري. نو فقهای کرام وایي دا کراهت یې تنزیهي دی، تحریمي نه دی. ځکه دوه روایته راځي، یو روایت د جمعې د ورځې فضیلت او د جمعې په ورځ روژه نیول، او بل روایت کې منع راځي. دا د منع احادیث چې دي هغه وروسته راغلی دي. وایي علت هم دا دی چې په دغه ورځ باید سړی نور عبادت وکړي، ډېر عبادتونه کې وکړي. نو ستا روژه یې د نور عبادت څخه وځي. وایي که چیرې بالفرض ونیول سي هم خو هغه ثواب یې له لاسه نه وځي. لکه د عرفات ورځې روژه چې د حجانو دپاره وایي مکروه ده، په هغه صورت کې کیدی د دعا او د نور اذکارو څخه ایستی، که نه ایستی بیا وایي پروا نه لري. نو د جمعې د ورځې روژه هم دغه رنګه ده. خو که چیرې سړی نور عبادت نه کوي، دکانداري کوي، بیا د روژه نه څه مشکل نشته کې. او که نور عبادت کوي، تلاوت کوي، اذکار کوي، نو که روژه ونیسي له هغو وځي. ځکه طبعا چې د انسان روژه وي نور عبادتونه بیا سم نشي کولی، نو د هغه دپاره بیا تخصیص هغه مکروه دی. یا تخصیص په هغه صورت کې مکروه دی چې وایي دا نورې ورځ کې روژه ثواب نه لري، بس په دغه یوه ورځ باندې یې نسمه، دغه ثواب لري، په نورو ورځو کې نه نسم. ګوره دا احادیث مبارکه دا تفصیل شرحه غواړي، فقهاو د دې ښه شرحه کړې ده. دغه که عالم وي دغه څوک چې تا ته ویلي دي چې دا مه کوه، نو هغه دې ورستا څخه پوښتنه وکړي چې ته دا روژه ولې نیسې، په نورو ورځو کې ثواب نه لري چې ته په دې ورځ نیسې، او یا په دې ورځ ته نور اذکارو شان لري که نه لري. که دا روژه ونیسي د نورو اذکارو څخه وځي که نه وځي. ګوره ستا معلومات یې دی واخلي، وروسته دې بیا تا ته مسأله درکړي چې دا یا مکروه ده یا نه ده مکروه. دا کراهت یې تنزیهي دی که تحریمي دی؟ نو یو تحریمي په کولو د سړي غاړې بندېږي، یو تنزیهي خلاف الاولا کار دی. اولا دا ده چې نه ونیول سي، چې ونیول سه ثواب راځي، خو هغه اولیت به نه وي پکښې. هسې نو ډېر شان دي اولا کارونه دي، موږ ته یې نه کوو. لکه د جمعې په ورځ باندې اول وار مسجد ته ورتلل چې امام نصیحتانې شروع کړی، اذان وشي ته ورسې هلته کښېني، دا اولا ده. که آخري ورسي هم جواز ده. نو دا یوازې د حرام ټاپه پر لګول چې دا حرام دي، دا مه کوئ محترمینو. حاشیه التحتوی علی المراکل الفلاح صفحه 440 کتاب الصوم. که دا مطالعه سي بیا به د دې حدیث مبارکه و تطبیق بلکل راسي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.